پروګرام وړاندې کوو فن او فنکار. لیک او راوي محمد اسلم. پیشکش حاجی اسلم آفیشل. السلام علیکم قدرمندو کتونکو او عزتمندو اوریدونکو، مونږ تاسو دپاره د پخوانو سندرغاړو د ژوند او فن قصه شروع کړې ده. تاسو خوښه که دا مونږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دغه لړۍ ته دوام ورکوو. د دې سلسلې نوم دی فن او فنکار، او نن په دې کې فنکار دی استاذ عبدالله جان. زړګي میں غم جل بل کلو، بے درد پہ اور بل کلو، بے درد پہ اور بل کلو، زړګي میں غم جل بل کلو. خان راجا چلا سلاتا نند چمن اپ سیلونا، خان راجا تا پیش کے سنم ز دیوانہ شما، بیلتانا پجون کے سمانا شما. ډیر نیازولی د سبحان دیارا، ډیر نیازولی د سبحان دیارا، سفر په خوا 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 کې پنځه پیران دیارا، سفر په خوا 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 کې پنځه پیران دیارا. جانان جانان هغه جانان دی چې دا جهان په خبریانو کې سلطان دی. جانان جانان هغه جانان دی چې دا جهان په خبریانو کې سلطان دی. جانان په مخ مې وخېتل بیږي زار، په مخ مې وخېتل بیږي ارمان که دنیا چاړ کوم اشنا نه پیدا کېږي. اول د عبدالله جان پیژنګلو. عبدالله جان په کال 1921 کې په اکبرپوره کې د ګلستان کره زیږېدلی و. د ګلستان بابا د عبدالله جان نه سربیره دو زامن نور هم و. د یو نامه نثار جان وه چې هغه هم فنکار و، ولې چا ورله زهر ورکړي و. هغې سره د هغه دماغي توازن خراب شو او په کال 1982 کې وفات شو. یوسف جان په کال 2011 کې وفات شوی دی. د عبدالله جان کورنۍ د پراجګانو ده. د ګلستان مور د ممندو د قبیلې سره تعلق لرلو، ځکه نو ګلستان پښتو ژبه ډیره صفا ویله، لیکل لوستل کولی شو او ډیر پهلوان سړی و. په دې به وړاندې خبره کوو. د عبدالله جان مور د پېښور وه. ماماګانې د وړاندې نه د موسیقۍ سره وابسته و. په قوالانو باندې مشهور و. یو نوم الله بخش شو چې طبله به غږوله، بل کریم بخش شو چې باجا یعنی هارمونیم به غږوله، او دریم حکیم بخش شو. دا د عبدالله جان ماماګانو چې تر لرې لرې په قواله کې شهرت موندی و. ګلستان د اکبرپورې نه پېښور ته په کډه لاړ او په محله شیخ بهاءالدین چې په کوچي بازار کې ده هلته یې ځان له کور واخیسته. په اکرپوره کې په هغه محله کې کور و چې مشهور صوفي او بزرګ اخوند پنجو بابا رحمت الله علیه په کوم جومات کې امام و. هغه جومات سره جوخت خپل کور و. شمزار دے ددل بارا اخوند پنجو سردارا، باچا د خراسانے پا اصل خاندانے، نیاز بند پاک سبحانے پا پاک نبی ډیر ګرانې. د عبدالله جان د یو تره نامه سلطان وه چې د پیشې په لحاظ باندې پټواري و. بل ترې فضل غني و چې په اکبرپوره کې به محنت مزدوري کوله، چولې به خرڅولې. عبدالله جان به هم ورسره و او ډیره موده عبدالله جان هم
اول په اکبرپوره او بیا په پېښور کوچي بازار کې د شولو خرڅولو روزګار کړی دی. ګلستان بابا سره د بچو پېښور کې میشته شو. محنت مزدوري به کوله، ولې قسمت چې د چا سره بې وفایي را واخلي نو هغه د مشکلاتو سره مخ شي. په یو لوبه کې څه دارنګ وایي: ګلستان د زما پیرشا میران د زما خار کې مکان د زما هر یو رتم مې لګېدلی زیرو بم دی بل مې د ځایه نصیب کم دی. د ښار کور یې خرڅ کو او بیا به د ماشومانو دپاره هغه په لرګي پورې کبوړې شان چې د خوراک خوږ څیز وي او توتیان مرغۍ به یې ترېنه جوړول، کوڅه په کوڅه به ګرځېدو او دا به یې په ماشومانو خرڅول. عبدالله جان به چولې هم خرڅولې، ولې د ماماګانو نه اثر اخیستی او سندرې به یې هم ویلې. ګلستان به اکثر په دې پیرانو او زیارتونو باندې ډیر زیات ګرځېدو. په پنجاب خوشاب کې یو پیرو چې ګاډو والا پیر به ورته ویل. عبدالله جان به هم د ګلستان سره الته تلو او دغه مریدو. او دغه شان به د نورو اولیاو نه سربیره ګلستان د پیر بابا مزار ته هم ډیر تلو. خیال چرته نشته بې مثاله ډېر زیبا دی ګل دلبر ګل دلبر د پیر بابا دی. دغه دوران کې به نثار جان باقاعده مجلسونو له تلو. یو ځلې عبدالله جان هم د خپل رور نثار جان سره یو کلي ته مجلس له لاړو. په هغه زمانه کې به د عبدالله جان عمر تقریبا 15 کاله و. په میدان یې د نثار جان سره یو څو ټپې او لوبې وویلې. خلکو د عبدالله جان اواز ډیر زیات خوښ چې ګلستان بابا ته د عبدالله جان د شوق پته ولګېده نو ورته سرونه ښودل شروع کړ، ځکه چې ګلستان بابا په موسیقۍ باندې پوهېدو. همدغه د پلار ښودنې عبدالله جان تر ډیلي او کلکتې پورې ورسولو. ګلستان بابا هم به ورسره تلو او هلته یې په اول ځل په بانګافون کمپنۍ کې د ګلستان دا لوبه ریکارډ کا. داسې اولیدم د کارا ستا ملالو سترګو په علاج نه پوهېږم لکه خس غوندې اوسېږم په جګر کړم پاره پاره ستا ملالو سترګو. د ککوړي په بل مخ هغه دا سندره وویله چې د چیو پاکله ده مخلوقي که کنګال. د زمیندار پسې ځکه فلحال مخلوقي کو کنګال اقشو پاولا. دغه ککوړي چې خلکو په ریکاټي باجو باندې واورېدو نو د عبدالله جان د فن انګازې خورې شوې. هغه د خپل ماما حکیم بخش نه د باجې هنر زده کړ او هم د ماماګانو سره په مختلفو محفلونو کې به د فن څرګندونه کوله. اوس د ګلستان بابا ټوله پاملرنه د عبدالله جان دنه فنکار را برسیره کولو پلو شوه. عبدالله جان د فن ټولې باریکیانې زده کړې او بیا داسې وخت راغی چې عبدالله جان ځان له خپله ډله جوړه کړه. ګلستان بابا به هم ورسره تلو. عبدالله جان به تل د خپل پلار کلامونه ویل. څومره چې وختونه تیرېدل نو د عبدالله جان فن په مخه یون کولو چې عمر یې داسې 25 کاله شو نو داسې فنکار ته ووته چې د هندوستان د اردو لوی موسیقاران به هم ورته ګوته پخلو. او بیا چې کله په ګلشن کمپنۍ کې د ګلستان دا غزل وویلې نو د وخت لوی هنرمند ورته د حیرت ګوته په غاښ شو. ډېر نیازه ولید سبحان دی یارا ډېر نیازه ولید سبحان دی یارا د ښار په خوا کې پنځه پیران دی یارا. عبدالله جان واده وکړو. زامن ولا خدای پاک ورکل. یو فدا حسین چې هغه هم د خپل وخت نامور فنکارو چې نن هم د پېښور ریډیو نه دا سندره ډیره د هوا په څپو تا چې په مړو سترګو کتلي دي زړه دې رانه وړه د بېګا مې ډېر جللي دي ګلستان دار شو. دویم زوی نگاه حسینو
چې ټول عمر یې په کراچۍ کې تیر کړ. د سیلمې ستارې کار به کولو د فن سره تعلق نه درلود. فدا حسین هم د نشو په لعنت ککړ شو. وادي کړو 2 بچي خدای پاک ورکړیو چې په ځوانۍ کې وفات شو. او دغه شان نگاه حسین هم په کراچۍ کې د نشو په علت باندې ککړ شو او همداغې د لاسه وفات شو. خبره د عبدالله جان د فن ده. هغه په سونو نغمې په گلشن او مانګافون کپنۍ کې ریکارډ کړي وي، ولې زیات شهرت یې په منقبتونو بیا موندی. دغه دا منقبت ډیر زیات مشهور و. سرتاجان یاد خارا بدر منیر حضرت پیران پیر سرتاجان یاد بارز کی سرگن اقبال لري بلند. دغه شان د لوی ځوان منقبت او د پیر بابا رحمت الله علیه منقبتونو د عبدالله جان فن ته ډیره ښکلا او ځلا ور وبخله. اوس عبدالله جان پېښور ریډیو ته راغی. پېښور ریډیو کې چې کله د ګلستان دا غزل ووی چې زړګی مې غمجل بل کلو او بې دردو پې اور بل کلو، او بله دا چې خانه راځه چې لاس تر لاسه نن د چمنو کوڅېلونه. ولې دغه وخت کې عبدالله جان د نشو د لاسه داسې حال ته رسېدلی چې سم لیونی شوی و. په زیارتونو به ګرځېده. ګلستان بابا په کال 1965 کې وفات شو او په وزیر باغ کې په تاریخي مقبره کې په ابدي خوب ویده شو. عبدالله جان لیونی شو، ولې چې کله به پېښور ریډیو ته راغی او باجې ته به کېناستو نو د چا ګمان هم نه کېدو چې دا هغه لیونی عبدالله جان دی. هغه د پېښور ریډیو نه نیغ په نیغه ډیرو پروګرامونو کې هم نغمې ویلي او تقریبا تر 80 پورې نغمې ریکارډ کړي دي. نامور پروډوسر چې وروستو سټیشن ډایرکټر ریټایر شوی دی، حمدالله جان بسم الله ته ذکر کولو چې د عبدالله جان نه مو په یو ورځ باندې 15 سندرې په پېښور ریډیو کې ریکارډ کړي وي چې کومې ډېرې مشهورې وي، لکه زړګی مې غمجل بل کلو، خانه راځه، یو د بیلتون په ناکردو مې زړه قلم دی او څو نورې. هغه وایي چې موږ به یو نغمه ریکارډ کا او د دویمې نغمې دپاره به موسیقار او سازنده و تیاری کولو نو عبدالله جان به غیب شوی و. موږ به چې وکته نو دی به یا د سوري پول سره و یا به د هغې نه بهر بالاحصار ته رسېدلی و. بیرته به مو ریډیو سټیشن ته راوستو او بیا به مو بله نغمه ریکارډ کا. کله چې د کمپنو دور تقریبا ختم شو، ځکه چې د پاکستان د جوړېدو نه پس هغه ټولې کمپنۍ په هندوستان کې پاتې شوې. البته ګلشن کمپنۍ چې په لاهور کې وه تر ډېرې مودې پورې قایمه وه. د ګلستان بابا مرګ د عبدالله جان په ژوند ډېر اثر پرې باسلو. هغه به سکون په نشو کې لټولو. ټوله ورځ به د پېښور په بازارونو کې ګرځېدو، ولې چا به د هغه په لاس کې پیسه هم نه کېښوده، ځکه چې دا خلک فن خوښوي، فنکار ته هغه شان ښه نه ګوري. عبدالله جان چې ډېره موده په افغانستان کې د ظاهرشاه په دربار کې او دغه شان د والي سوات په دربار کې د فن نوبتونه غږېدل، ډېر مجلسونه، ډېرې نغمې په دغه دربارونو کې ویلې وي. د سوات والي صاحب خو به د عبدالله جان د اواز د اورېدو نه بغیر ویده کېدو نه. د افغانستان بادشاه به اول میر ته وی چې لاړ شه او عبدالله جان راوله، ځکه چې د اول میر او عبدالله جان ډېره موده یو ځای ډله پاتې شوي وه. ولې دا په دې اساس چې اول میر هم په اکرپوره کې اوسېده، د ګلستان لمنې نیولې وه. د عبدالله جان سره یو ځای ډېر مجلسونه کړي وو، ولې یو حادثې اول میر افغانستان ته ورسولو چې هلته ډېر لوی فنکار جوړ شو چې د افغانستان ملي ترانه ای زما وطنه د لالونو خزانې زما د اول میر په اواز باندې نن هم غږیږي. عبدالله جان ډېره موده افغانستان ته تللی راغلی، د ژوند په آخري پړاو کې یوازې پاتې شو، ځکه چې ښځه یې وفات شوه. د سر د پټولو ځای هم نو، لکه چې ګلستان د ناچارۍ په وجه خپل کور په ښار کې خرڅ کو او اخر عمر د محمد خان جومات سره نږدې په یو دکان کې
تیرولو. عبدالله جان سوات ته لاړ، ولې دغه وخت کې چې د سوات ریاست د پاکستان سره یو شوی و، د والي سوات دور ختم شوی و. د عبدالله جان زړه ته دغلته یو بله څړیکه ورسېده. هغه په سوات کې په کال 1901 کې د یو حادثې ښکار شو. د دغه حادثې یعنې اکسیډنټ په وجه هغه بیا وفات هم شو او پېښور ته راوړلی شو او د ازارخانه پلویه تاریخي مقبره کې دفن کړی شو. ډېر خلک دا هم وایي چې د عبدالله جان مرګ د نشو د لاسه په پېښور کې شوی. عبدالله جان سلی یوسف جان بابا زمونږ مرستیال ملګري محمد عمر مومند ته په ګوته کړی و. دغه سلی څه موده وړاندې چې ورسره خوا کې د خپل زوی فدا حسین قبر هم دی. دواړه مونږه د تیر روازونو د ځینې ملګرو په مرسته باندې تازه او جوړ کړل. په هغه روډ باندې چې پیر سید حسن ته کومه لار تللې ده، 4 لارې ورته وایي، هغې سره خوا کې د عبدالله جان او فدا حسین قبرونه دي. د فدا حسین قبر د هغه شاګرد ظاهر ماشوخیل جوړ کړی و، ولې هغه بیا نړېدلی و. ظاهر ماشوخیل د عبدالله جان استاذ او د ګلستان بابا د شاعرۍ او دغه شان د فدا حسین د فن نه ډېر زیات متاثره و، بلکې هغه فدا حسین ته خپل استاد وایي. دا وه د عبدالله جان د ژوند او فن قصه. لیک او راوي محمد اسلم، ایډیټینګ اسامه اسلم، پیشکش حجي اسلم آفیشل. تر بلې خپرونې د لوی الله په امان. رخصي زمانه سی بخوارا، رخصي زمانه سی بخوارا، چې په ژوندون باندې جدا ګرځم د یارا، چې په ژوندون باندې جدا ګرځم د یارا. بلبل درشا دیدنو کا خزان ظالم دے رجوی خشت گلونا. علما اوینو قید بارون ازار، علما اوینو قید بارون ازار، پزمانه کی شو پیدا نوی کارنا، پزمانه کی شو پیدا نوی کارنا. علما اوینو دا جانا نا گرزما پریتان، غمتے دا جانا نا گرزما پریتان. دنے کئی دیوا کا بلنا گلستانا بد عملا، دنے کئی دیوا کا بلنا گلستانا بد عملا. سنوایا دا کیوں سنوایا دا قیوم ولنا پیدا ربنو.